بسم الله الرحمن الرحیم. د افغان ویاړ څیړنیز او فرهنګي بنسټ ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د افغان ویاړ څیړنیز او فرهنګي بنسټ د ښوونیزو کورسونو په لړۍ کې د پښتو ادبیاتو د پښتو زده کړې خپرونې دوهم درس ته ښه راغلاست. دغه خپرونه به د پښتو لیکدود د تاریخچې تر عنوان لاندې تاسو ته وړاندې. نو راځو د پښتو ژبې د لیکدود تاریخچې ته او خپل درس پیلوو. اوس به راشو د پښتو لیکدود یو تاریخي سیر باندې به لنډه کتنه وکړو. پښتو لیکدود 2500 کلنه تاریخچه. پښتو د آریایي ژبو د کارونې ډیره زړه لرغونې او تاریخي غړې ده چې د آریایي ژبو د هندي او آریاني ګروپ په منځ کې اوسېدله او د دوو ډلو آریایي ژبو ترمنځ د اتصال د کړۍ دنده ترسره کړې ده. د نمونې په توګه به یو مثال وړاندې کړو د پښتو ژبې په خاصو غږونو کې ټ، ډال، ړ، نون چې ژبپوهان یې د مغزي غږونو په نامه یادوي. دا د آریاني ژبو له هندي ګروپ سره شریک دي او د ځ، څ، غ، ښین غږونه دا بیا له آریاني مرکزي ژبو سره شریک دي چې دا خپله د ده لرغونتیا د مخکینیو ژبو سره یعنې د ډېرې پخوانیو ژبو سره د ده هغه شریکوالی او مشترکوالی ښیي د پښتو ژبې. ځینې ختیځ او کورني پوهان د پښتو په اړه ځینې ملاحظات لري. راځو دلته دا ولولو. ځینې ختیځ پوهان او کورني پوهان وایي چې پښتو د ژبو مور ده او ځینو بیا ویلي چې دا ډېره پخوانۍ ژبه ده چې تر اسلام د مخه هم شته. ځینې پوهانو یې د آري کورکه ژبه یې پښتو بللې او ځینو بیا پښتو له اوستا سره د یوې کورنۍ ژبه ده بللې ده. ځینې پوهان وایي د کوشاني دورې د ډبرلیکونو په اساس تخاري د پښتو ژبې لرغونی شکل دی او ځینې بیا تخاري د پښتو او پامیري ژبو له منځنیو اسلافو ګڼي. دا د ځینو پوهانو هغه نظرونه دي چې د پښتو د لرغونتیا د سپینتابه لپاره وړاندې کړي دي. راځو بل عنوان ته چې پښتو د ویلو سربیره د لیک ژبه کله شوه. ځینې لیکونکي په دا عقیده وو چې پښتونخوا کې تر اسلام د مخه یوازې د ویلو ژبه وه او کوم خاص لیک یې نه درلود. حتی ځینې لیکونکي او پوهان وایي چې هیڅ لیک یې نه درلود او یوازې په خوله ویل کېدله ژبه. خو د شته اسنادو له مخې دغه نظریه بلکل ردیږي چې دلته به ځینې مثالونه او بېلګې ما راوړي دي دا به سره ولولو. لومړی تر میلاد 2 پیړۍ دمخه د باختر یوناني سلطنت د دوی برخه شو. دغه وخت مناندر یو یوناني سالار دی چې د هند سیمې نیسي او د هند تاریخ کې د مالنده پاچا په نامه بلل کېږي چې دی بیا په هغه وخت کې د هند بودایي دین هم مني او د دې دین پیرو کېږي. د نامتو بودایي فیلسوف ناګسینه سره د دغه مالنده پاچا مرکه د مالنده پړنهو په نام یادېږي. یعنې د دوی هغه پوښتنې ځوابونه کوم دي هغه کتاب دی چې اصل کې په پخوانۍ پښتو باندې لیکل شوې نسخه ده. پښتو نسخه یې فعل حال لاس کې نشته. په پالي ژبه یې په سیلون، برما او سیام کې نسخې پیدا شوي دي او هغه هلته وي. زړه نسخه د دغې مالنده پړنهو په 4 میلادي پیړۍ کې د جاپان په یو بودایي معبد کې پیدا شو چې دغه د پښتو ژبې چې ځینې پوهان وایي چې دغه پالي ژبې چې د کومې ژبې څخه ترجمه شوې ده هغه اصلي نسخه یې زړه پښتو ده. یو دلیل دا دی تر دې وروسته د مالنده 2 چینی کتابونه په چینی ژبه وو د 5مې او 9مې پیړۍ ترمنځ کتابت شوي دي مګر معلومه نه ده چې دغه کتابونه هم چې په چینی ژبه ژباړل شوي د همغې پالي ژبې ژباړه ده او که تر هغې مخه له بلې نسخې ژباړل شوي دي. د مناندر د ژوند موده له میلاد 2 پیړۍ د مخه ده. نو په دې اساس موږ د مالنده پړنهو د پښتو متن د لیکلو وخت له میلاد 150 کاله شاوخوا ټاکلی شو. بل ځای کې کشمیری مورخ کلهڼه
پراجات رنګینی نومي اثر کې کاږي. پښتو له نن نه 2100 کاله وړاندې د لیک ژبه وه او د وخت مهم کتابونه پرې لیکل کېدل. تر دې دلایلو وروسته تر ټولو زړه لیکنه د ایران د بیستون د غره ډبرلیک دی. لوی داریوش 2500 کاله وړاندې دغه ډبرلیک لیکلی دی. د دې ډبرلیک د 4م ستون کې پښتو اخلاقي حماسه په مخي خط لیکل شوې ده. تر دې وروسته راځو وایي له نن څخه 2500 کاله وړاندې لرغوني افغانستان کې خروشتي لیک رواج شو. په دې لیک کې پخوانۍ سکې، لوښي او ډبرلیکونه بیا وروسته پیدا شول چې په دریم قبل میلاد وخت کې دغه خروشتي لیک په ټول آریانا باندې خپور شو او تر 5مې میلادي پیړۍ پورې خروشتي لیک دوام وموند او د وخت ډیر مهم ډبرلیکونه او په سکو باندې دغه لیک باندې لیکنې شوي وي او همدارنګه په ډېرو لوښو باندې لیکنې شوي دي. د خروشتي ډبرلیک په اړه انګریز په سر ویلیام جونز وایي که په پښتو کې پوره څېړنې وشي نو ښایي یو وخت د دغې ژبې په مرسته خروشتي کتیبې ولوستل شي. دا ځکه چې خروشتي ډبرلیک دا د آریانا په خاوره کې راوزېږېدله او د اوج قدرت ته ورسېدله. نو له دې امله پوهان وایي که څه هم چې تر اوسه پښتو کومه مستقله لیکنه په خروشتي لیک باندې نه پیدا شوی، مګر پوهان وایي چې په خروشتي لیک کې پښتو ژبې ډېر څه شته. نو په دې اړه انګریز سر ویلیام جونز هم ویلي چې که چېرته موږ په پښتو ژبه کې تر ډیره څېړنه وکړو نو د دغه ژبې په مرسته به موږ ډېرې خروشتي کتیبې ولوستلی شو. خروشتي یا کورشتي د خپله د حرف په معنا دی یا د توري چې پښتو کې اوس هم په ابدال سره د کرښه ځنې پاتې او دا د سطر او خط په معنا ده. نو یوه وجه مشترکه همدا خروشتي حرف بللی شو. تر دې وروسته آریانا باندې د مقدوني سکندر تر تړاک وروسته یونانیانو د خپل نفوذ د ټینګېدو په اثر یوناني لیکدود آریانا کې دود کړ. ځکه خو داسې ډبرلیکونه هم شته چې ژبه یې تخاري یا کوشني ده مګر لیکدود یې یوناني دی. تر دې راوروسته د سرخ کوتل په ډبرلیک یا د سره کوتل په ډبرلیک کې چې ژبه یې تخاري ده د یوناني پر 24 تورو سربیره یې د خین توری هم ورزیات کړی چې د اوسنۍ ارواښاد کلمه په هغه وخت کې په الوخال په بڼه د سره کوتل په ډبرلیک باندې لیکل شوی دی. او همدارنګه د شاهڅوی چې د شاهزوی یعنی شهزاده په معنا دی هغه وخت په سره کوتل په ډبرلیکونو کې دغه څه پیدا شوي چې د مشترکې وجې دي. تخاري یوناني لیکدود باندې راپاتې ډبرلیکونو کې د پښتو لغاتونو او ګرامري ځانګړنو ونډه بیخي ډیره ده. ځکه خو زیاتره محققین تخاري، باختري یا کوشاني ژبه زړه پښتو بولي او یا هم د پښتو او پامیري ژبو منځنۍ موري بولي. نو په دې اړه موږ په ډېر زړورتیا سره ویلی شو چې پښتو تر اسلام دمخه په تخاري یوناني لیکدود هم لیکله شوې او افغانستان ته د اسلام دین او عربي لیکدود له راتګ سره سم پښتو هم ورو عربي لیکدود ته واوښته. افغانستان ته د اسلام دین او عربي لیکدود له راتګ سره سم پښتو هم ورو عربي لیکدود ته واوښته او د خپلو غږونو لپاره یې د عربي ژبې له تورو څخه په تقلید خپل الفبا متشکله کړه او چې تر ننه پورې دغه عربي لیکدود راپاتې شو. دا د پښتو زده کړې خپرونې دوهم درس چې پای ته ورسید او عنوان یې د پښتو لیکدود تاریخچه وه. راتلونکې خپرونه کې به د پښتو لیکدود اړوند د لر او بر پښتونخوا کې چې کومې پرېکړې شوې هغه به تر تاسو وړاندې کړو، تر تاسو در ورسوو. د دې خپرونو په آنلاین شریکولو او ملاتړ کې ستاسو ونډه زموږ هڅې لا پیاوړې کولی شي او زموږ خپرونو مخاطبین لا هم ډېرولی شي. نو له تاسو مننه کوو او هیله کوو چې موږ سره پاتې شئ او خپله ډیټا لا نوره هم زیاته کړئ. ستاسې د همکارۍ او ملاتړ په هیله
ښې چارې د خدای په